السلام علیکم خوږو لیدونکو، نن درته د منګل باغ په اړه مفید راپور لرم. تمه ده تر پایه راسره پاتې شئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشر منګل باغ وژل شوی دی. د ننګرهار والي ضیاء الحق امرخیل پر ټویټر لیکلي چې منګل باغ سره د دوه نورو ملګرو د جنوري په 28مه د اچین ولسوالۍ کې هغه وخت ووژل شو چې په ځمکه یې بم ایښود. امرخیل همداراز د جنوري په 28مه نیټه ماښام مهال مشال راډیو ته وویل منګل باغ د تیرو اوږدو کلونو راهیسې د ننګرهار د سپین غر په لمنه کې پرتو یو شمېر ولسوالیو کې په ګڼو ترهګریزو فعالیتونو کې لاس درلود. منګل باغ د پاکستان د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشر و. تر دې مخکې هم 2 ځلې د هغه د مرګ خبر ورکړل شوی و. یو ځل دا خبره پاکستاني او بل وار افغان چارواکو کړې وه.